نو چې کله دوی په مسلمانانو کې خپل کفریات خپروي، کله چې د مسلمانانو په مابین کې دوی خپل نظریات خپروي، نو بیا نوم دا ورکی د خیرخواهی، نوم ورکی د همدردی، چې موږ د مسلمانانو خیرخواه یو، د مسلمانانو د ښځو حقوق د پښو لاندې سول، نو موږ احیا د حقوقو کوو چې د زنانو حقوق را ژوندي سي. او کله وایي چې هلته بېوزلي ده نو موږ مرستې کوو. الله تعالی یې چې دا هر څه کوي دا د خپلو ذاتي او کفري اغراضو دپاره کوي. کافر هیڅ کله د مسلمان خیرخواه نشي کېدلی. نو الله چې عالم ذات ده، د دوی د زړو نم آګاه ده، چې هغه موږ په دې خبره یي چې کافر د تا خیرخواه نه ده، چې دا کومې نارې وایي د دې شاته کفري اغراض لري، نو باید د دوی په خبرو باندې مسلمان ونه غولېږي. نو کله بس رایدوګانې ګرمې کړي، زموږ افغان خویندې بې تعلیمه سولې، تعلیم د دوی مسلم حق ده، پلان ده او پلان ده، نو تاته د تعلیم حق درغلی ده. په دا غزه او فلسطین کې چې هره ورځ مسلمانانې خویندې د اور لمبو کې لمبو کېږي، هغه خو د تعلیم نه به محرومه کېږي. تعلیم ته په چوکیو کې نه ولې دي. او دا شل کاله د چې دلته ښځې هم بمبارولې، ځوانان دې هم بمبارول، سپین ږیري دې هم بمبارول، دا خو د تعلیم نه محروم کېدل. نو کافر خو خود دا کوي. افسوس د مسلمان په حال باندې ده چې مسلمان یې سره بدرګه کوي. چې دا زه قسم درته وکړم د الله کتاب ته ناست یم چې د ښځو تعلیم والله که د دوی مقصود وي، د نوم د تعلیم ورکوي، د تعلیم په نوم باندې فحشا ته دعوت کوي، او د مسلمانانو د زنانو ذهن ته د کافرو لاسرسی نه کیږي. ځکه د موږ مسلمانانو ښځې په کورو کې ناست دي، نو میړه چې کومه مسله د ملا نه اورېدلې هغه کور کې ورته وکړي، غریبان یې هغه زده کړي، یا د قرآن ترجمه واوري هغه زده کړي. نو کافران خپل کفریات په یو طریقه هم نشي ورته رسولی، خو چې یو وارې له کور نه رانوایستلې نو مکتب ته بیا ډېر څه ورسولی شي. او خطونه چې زده سول بیا د امریکان هم رابطه ورسره کېدلی شي، د برطانیان هم رابطه ورسره کېدلی شي. نو خرچه به ته پې کوې، لویه به ته کالي به ته ورته اخلې، او هلته ذهن سازي به یې د امریکا نه کېږي. هغه به په دې کور کې بیا د تا اولاد د هغوی د مزاج مطابق تربیه کوي، هغسې به یې رالویوي. اصل مقصد د دوی دا ده ضروري تعلیم چې کوم د ښځې حق ده مسلمانان د هر چا نه مخته ورکوي. په کومه طریقه یې باید وکړي؟ د اسلام خپله طریقه ده، دا نه چې د لاډ میکال موږ ته کومه طریقه راښودلې ده دا تعلیم ده. دغسې سل او زر نورې خبرې دي. د خدای حکم قصاص جاری شي، نو دا خو په عام محضر کې نه و پکار، دا خو د تا سوچ ده. د موږ د دین اسلام خبره دا نه ده. د موږ د دین اسلام هغه خو دا ده چې ولیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین، چې کله حد جاری کیږي نو د حد مجلس ته ډېر خلک راجمع شي چې عبرت ترې واخلي. خو موږ هغه خپل د اسلام هدایت له ذهنه ایستلی چې دنیا وایي چې ولا داسې خو نه و مناسب دي، چې و داسې نه و مناسب، دا ظلم کوي. بل چې هم زده دي که خالي دا وزل او ټکول یې زده دي.
دا 100 کاله کې دوی کوم کار وکړي چې موږ نن ګوته ورته ونیسو چې یو د کار کاوه چې اوس موږ هغه زده کړي وای ترې هغه هم کړي وای سوا د بېحیایي نه سوا د فحشا نه او سوا د لنډرتوب نه بل کوم عمل دی دوی وو رایدوګانو کې به څه نشر کېدل مجلو کې به څه لیکلی کېدل اخبارو کې به څه لیکل کېدل په تلویزیون به څه راتله نو دغه یو آیات نه چې موږ عمل وکړو د کفارو ډېرو فتنو نه به بچو